هله بیداره شه زر زر خټه راکړه هله ناوخته دی ته ولاړ شه خدای د خوا نه که داسې بېلچه به دې وامه لاندې به پروت یې زر کوه بیداره شه خدای د خوا نه که ته وایې دغه مې لګیا کړی په پیسې در کوم روزانه در کوم زر کوه نه کومه داسې روزانه زه ګر سره نه کومه ګرده ورځ دې کاره لګیا کړی یم دا دونه خټه دې په راوکړله وایي بیداره شه بیداره غرمه دې دالو پټاټې راته ایښي دي دا ټیم وایي کار وکړه دا دونه کار ته اوس په ما باندې په دالو پټاټو باندې کوې یاره په دا کې زما څه قصور دی ستا قصور دی چې تا اوله ورځ راکلې دا سړي له به دې ویلي ول چې ماله به لا د چرګ غوښه راوړې لا به د غوی غوښه راوړې زما سره د روزانې والا خلک را سره دي دروازه چا په روزانه کې غوښه خوړلې ده خو دې خوړلې ده ولې نه ده خوړلې بیا ته ماله دال راوړې یاره نس مې دی کلک دی ولا به مې دا نس دی کلک ولاړې ګرده ورځ مې په اوبو باندې نفس وختی ته څه بلا یې یاره داسې الټا چکه به دې وم دی غرت به دې شي ته به ما ځان ټکه کوم د قدر تر دیوال به لاندې پروت یې وروره زما کار دا چې بل مزدور سهار و ماښام به راسره لګیا ولې مړۍ لا نه خوړله ته څنګه نسور هغه به در سره مړۍ نه خوري نو څه کوې بیا به زه مړۍ نه خورم هو نو مزدوري کوې که چیش زه مزدوري کوم زه دا نه مزدوري نه کوم چې دلته دونه کار په راکوې نه شاباسۍ راکوې نه غرمه مړۍ راکوې نه دغه راکوې په دال په پټاټو دې کښېنولی یم نس مې اوس دی کلک ولاړ دی یاره په دا کې زما څه قصور دی هغه دی ټیکهدار دی چې رالی ورته ورته غوښه راوړه که نه زه کار نه کوم بس یم نه کوم بیا څنګه ستا قصور نه دی تا زه راوستلی یم خو ته ورته وایه ورته دغه دی دا مزدور له یو شی راوړه بس صحیح دی زه به ورته ووایم ته اوس کار وکړه یاره نه کومه بیا زه به خپل طبیعت کار کوم دا نه کار زه نه کوم بس ته به خپل طبیعت کار وکړه خو سره زما چې خټه راکړه زر کوه ناوخته دی لمر ولوېده یاره او کاني دې په آخري کې در خرابومه دا لږ موره به پاتې وي زه به درته تللی یم بیا به سبا به دا موره وایې بیا به دا موره د 2 ورځو وي بس ته اوس زر کوه بیده تر ژیره دې نسم یاره ته زر کوه هله را بیداره سره خټه راکړه که در کښته سومه بېلچه مې درته بنده د بدماشي خبرې به نه کوې نه یې کومه بس صحیح دی خټه را یار مې انډیوال مې بس دغسې داسې ماله به په ګراني وایه صحیح دی صحیح ده صحیح هو مزدوران راولئ بیا مې دال و پټاټې ورته کش کړي دا کلک دال ورته راوړئ اوس مې د نس دی کلک ولاړ دی ګرده ورځو زه یم اوبه دي زه یم اوبه دي له کاره مې وایستلمه دونه لوی سرت یې دی دونه لوی سرت یې دی په نس پسې منډې وایي نه کومه نه کومه هم ته راسه یاره بس ته دا لږ ځای راسره فارغ که بیا ما ورته سره ګورو هو د بدماشي خبرې به ماله نه کوې سمه ده یا به بس ته یې بدماش ټیک دی بس اوس کار وکړه یار هو هله هله زر کوه سبا در سره راځم ورته د چرګ غوښه راوړه صحیح دی هله زر کوه بیداري وکړو بیداري وکړو هو هله هله مزدوران راولي د هغو غریبانو نفس ور وکاږي هغه مزدوران دي انسانان دي بیداره شه بیداره شه ستا لکه سپین سر یې